د ولسمشر محمد اشرف غني دغه کار به پاکستان له سخت بحران سره مخ کړي. دا چې ولسمشر غني به په راتلونکو 5 کلونو کې څه وکړي او څه کول غواړي مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. افغان ولسمشر وایي د کرنې او مالدارۍ د ودې لپاره د اوبو مدیریت مهم دی او افغانستان به په راتلونکو 5 کلونو کې خپل 80% اوبه مهار کړي. محمد اشرف غني دا څرګندونې تېره ورځ د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو د خونې په پرانیست غونډه کې وکړې. ښاغلي غني وویل په تېرو 5 کلونو کې د افغانستان صادرات 3 برابره شول او له 1 میلیارډ ډالرو څخه واوښتل. محمد اشرف غني ټینګار وکړ زموږ پلان دا دی چې هر کال باید په دې کچه 500 میلیون ډالر زیات شي او د حکومت ژمنه دا ده چې افغان سوداګریز تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. په دې غونډه کې د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو د خونې رئیس معروف ظفر وویل دا مهال دوی په 2 ولایتونو کې دفترونه لري او په راتلونکو 2 میاشتو کې به 6 نورو ولایتونو کې هم دفترونه پرانیزي. ښاغلي ظفر وویل چې دغه خونه د کروندګرو مشخص ادرس دی او د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو د انکشاف او ورته بازار موندلو لپاره به کار وکړي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښ شوی وي نو دغه ویډیو د سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.